ټول کیمرې مخې دی چې کوم ملګري راغلي وو دی مو تم وی دغه پیسې ته ورکړئ زه خیر دی بس یاران دوستان خو بیا ولا ورکړئ ګور سټوډنټ دی ښه بیا ولا ورکړئ زه مهرباني خوشحاله شم حاجی ګرانو کوتونکو دا ټایم ولاړ یم په رینګ روډ چوک کې د ابراهیم بھائی ویټ کوو نو چې هغه راشي بیا به ځو دا ولاګ به تاسو ټول ګورئ په مینه باندې به ګورئ ټول کیمرې مخې دی چې کوم ملګري راغلي وو دی مو تم وی دغه پیسې ته ورکړئ زه خیر دی بس یاران دوستان خو بیا ولا ورکړئ ګور سټوډنټ دی ښه بیا ولا ورکړئ زه مهرباني خوشحاله شم حاجی ګرانو کوتونکو رو رسیدو چې کوم ځای نه موږ پلان جوړ کړی ابراهیم بھائی ویټ مې وکړو په رینګ روډ چوک کې پشتخره کې ابراهیم بھائی راغلو حماد بھائی هم راغلو حماد بھائی چې کوم یو دی زما په شانتې نوم لري او ماشاءالله تکړه دی او عریف بھائی را سره موجود دی عریف بھائی چې کوم یو دی هنر دی د دې جي د چای د ګوړې د ښکلي نوم د پښتنو دپاره یې را جوړ کړی دی په دې کې خلک به راځي او د ګوړې چای به څکي مونږ راغلو مونږ هم چای څکو انشاءالله تعالی او تاسو به خامخا وزټ کوئ د دې ځي ورځو ابراهیم بھائی وایي چې مخکې راشه د دې ځي سینز هر څه به درته لږ ساعت بعد کې ښایو وړومبی مخکې ځو هغه ګورو او بیا به چای څکو د ګوړې نو ګورئ لا بوکس پکې شي دا لګي مرګونو ته مونږ نه کړو خپل پیدا کړو کرن خان خپل وروړو بازین سیب نو دوه کړو پتل سیب درې سره راکړو شمس محمد راغلی او بل ورځ خپل وکړو زه مو د جوړ په دام بیا ان شاء الله ټول ورغو په دا ډک شي دا یو سب جام پکې دا شاته جیګونه دې تشکا دا به شي کېږي کرن خان تاسو نو دې کې مو یوسف جان اکثر راځي یوسف جان اکثر راځي ته پور نږدې دی هغه سره مخکې حاجی ګرانو کوتونکو راغلو دننه د افیس ته راننوتو او چې افیس ته راننوتو د چیرز د حوالې سره ماته هېڅ کنفرمیشن څه معلومات ماته نشته دی نو ماما جیبه معلومات هم ښه یو دی کې موږ خپله هم سوملي به پکې که نه کینو به خو نه که څنګه به چې خپې پکې اوچتې شي بوټان دې وباسل نو مطلب دا چې ته پکې سملاست دی نو وبه ګورئ ښه چې دا څنګه وي څنګه ني پوره به ګورئ ښه ځه لکه ورشه ځه څه فیل کېږي خبرې نشو کولای دې سره څوک خبرې نشي کولی ماشاءالله ډېر زبردست ښه ښه زه ګورم چې زه به کولی شم که نه زما نمبر پاتې دا چې فول باډي مساج کوي ها فول باډي بل موبایل باندې بله ویډیو هغه ابراهیم ساته دی وایي زه خبرې ورسره نشم کولی یار زه خو بلکل ریلیکس یم والله دی وایي زه خبرې نشم کولی نو څوک څوک دلته راغلي وو هغه لپاره دې ځي ته بھائی جان کرن خان راغلی او هغه چې د ګوړې افتتاح خان یوسف جان دې چیر کې څوک څوک ناست وو دې چیر کې چې څوک چینج کوي هغه وکینی بس دې کې چینج ولا کسان کوي چې ګاډي ته پروموشن دا غیر لپاره دی کنه ها ها پکارم دا بس چې ټول ورځ وګرځي او راشي بس دې ځي لکه نه نو بالکل به ریلیکس ښه ګاډي نه بغیر نه
چینج یو کوي خیر او عشان الزواج والبعد الشر على ما دا څوک دا د دې شارټ واخله کنه حاجی خان دلته کې ګاډي آیل چینج کوي ټیک شو دیزی کې ها او چې دلته آیل چینج کی ګاډي نو ګاډي مونږ ته بوزو الته ورلا دغه کې سرویس کې سر حاجی دا غزي تاسو وکتلو او دی خو را روانو اوس په دلته کینو افیس کې چې کوم یو ایکسپرت ته ان شاء الله دې دغه لپاره چې تیار او ډیر بعد چې کوم دی کمی پراټه تاسو سره دغه وی गोड़े पराठा ही गोड़े वाला आलू पराठा ही आलू पराठा और सादा पराठा ही सादा पराठा ابراهیم भाई سو وایا کنه سو خو وایا چا یو بارا کی کنه یرا چې مبارک خمون چې اوس کله ماشاءالله ډیره خچې و ها او نور چې څه درو غارق به سره لګیا تو کو نوید भाई اول د تاسو وای چای دا ګوړي ډیر زبردست نوم دی پښتون کلچر سره بالکل سمون کوي بالکل کنه نو څنګه ذهن تراغلو دا را سره شیر دی ویډیو ډېر ذهن ته په دې باندې راغی چې اول خدای موږ دلته کې د چیناوي چای چې کوم دی په اسانه باندې ورته بالکل او د 400 مردان ثوابه د مختلف خلک د پیښور کې اوسېږي بالکل موږ چې ول نه راشه غریوال خوند دلته کې دی ورته بالکل تاسو مخکې وړاندې ګوډه کې 50 ګوډه کې 50 هغه یو ټکی په کې یخ د ګوډې یخ د ګوډې. یو شیزو بالکل موږ چې را د ګوډې نو ټول نه ولې بل د چای نشته چای نشته راځي چې خلکو لا په دې پیښور کې د ټنګ ټکور او د چای او د ګوډې چای بالکل. هغه ټیسټ چې کوم د خلک دی ولې په موږ بالکل. هغه لور په دې وجه نه بس دا د چای د ګوډې نوم چې کوم دی جوړ شو الله دې کې جوړ کامیاب شي ولی باندې کامیابی کی ماشاءالله مهنت مشقت بھی کیږي او زبردست بغیر ملاوټ شی ملاویږي او انسان ته هغه ته هر ځای خلک لري روزي راځي ولی چې نن سبا چې څه شی ملاویږي نو خلک لري روزي هغه دومره کیلومتر په فاصله کې کنه 20-30 کیلومتر پوچا هغه ته ځان ورسي څنګه چې موږ لري موږ هم دا پلان کړی چې موږ څومره انګریډینټ دي هغه ګوډه دا هغه بل فرض چای پاتې دي کاوا دا بالکل. دا کشمیری چای دا دا هغه چې څومره څونه دي موږ کوشش کوي چې په خپل باندې راوړم دی او پاک صفا مو کوشش کړی دی صحیح. نو ان شاء الله چې هغه به پاک صفا وي د خلکو دا ټیسټ برډز به ډیولپ شي بالکل او ان شاء الله چې خوند مو وکړي خوندو الله تعالی نور هم دله بس بزنس کې برکت واچي او ابراهیم भाई دې الله خوشاله ساتي همیشه او ډیر زیاته مننه کوم د عارف भाई او د نوید भाई چې راغلو دلته کې چای مسکلي او دننه ویجټ تاسو له درکو نو ډیره ښه خبره ده خپل حماد خان رول ورکړي اجازه ان شاء الله بیا به غږ شپ لګو السلام